للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. د نارینه وې د پوره حصه شته د هغه مول نه چې مور او پلور او نږدې خپلوان یې پرېږدي، او د ښځې د پوره هم حصه شته د هغه مول نه چې مور او پلور او نږدې خپلوان یې پرېږدي، د هغه مول نه چې لږ وي یا ډېر وي مقرر کړل شوې برخه ده. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. او کله چې د میراث تقسیم ته خپلوان او یتیمان او مسکینان حاضر شي نو له هغه مول نه دوی ته څه هم ورکئ او دوی ته ښه خبره وکئ. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. او هغه کسان دی وویریږي چې کچېرې دوی د خپل ځان د مرګ نه وروسته کمزوري بچي پرېږدي نو دوی به په هغې باندې ویریږي، نو لازمه ده چې د الله تعالی نه دی وویریږي او سمه نیغه سیده خبره دی وکړي.